السلام علیکم محترم افغانانو. زموږ افغانان د پاکستان په خاوره کې د سختو مشکلات سره اخته دي او د اخوا دولت سخت په عذابوي تکلیفوي. نو موږ د هر افغان ملاتړ کوو، که هغه مهاجر دی او که داخل د افغانستان دی. نو خپلو مهاجرینو وروڼو ته اطمینان ورکوو. انشاءالله موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او ستاسو مشکل د ځان مشکل بولو. د دو دا خبیث او نجس حکومت چې زموږ د افغانانو سره قسم ظلمونه وکړل، دا به هیڅ کله زموږ د افغانانو د یاده ونه وځي. نو مهاجرینو افغانانو ورونو، تاسو سره په ټولو ولایتو کې د کومک لپاره ټول افغانان انشاءالله آماده دي او موږ هم چنان د تورخم د نورو ساحو کوم ځای کې چې افغانان مهاجرین راځي، انشاءالله موږ به حتما در خپلې وسې پورې هغه خپل کومک ورسره کوو. نو دا وخت دی زموږ افغانان مشکلاتو کې دي، ولې زموږ یو مسلمان ملک چې ځان ته مسلمان وایي زموږ د افغانانو سره داسې بدې کړنې وکړي چې حتی موږ د کافر نه دا توقع نه درلودله. نو تشویش مه کوئ. زموږ حکومت، زموږ افغانان، زموږ خیریه بنسټونه هر څوک چې وي تجاران ستاسو ملاتړ کوونکي دي. انشاءالله تر آخري هڅه په وسه پورې به ستاسو کومک او امداد کوي. نو موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو. الله رب العزت مو خپل ملک ته راوله، همدا خپله خاوره دي، وچه ډوډۍ دي وي، خو خپل د عزت ژوند دي وي. نو الله دې په ټولو افغانانو باندې خپل رحم او کرم وکړي. موږ ستاسو ملاتړ یو او خپل ملاتړ ستاسو نه اعلانوو. السلام علیکم ورحمت الله.